السلام علیکم ملګرو دا په همدې چې له ښه راغلاست خدای دې چې روغ او جوړ به صحت جامې وطن یې زه مو تاسو د پاز ډراپ ډېر مخکې جوین کړی وو نو هغه د کلیم وخت را رسېدلی دی اوس تاسو کولی شئ چې دوه سنټرال اکسچینجو ته لکه بیټکټ او بایبیټ ته یې ویډرا کړو کلیم کړو نو د هغه پروسه تاسو ته درښایم ویډیو مه تېروئ بلکې طریقه باندې سم سر خلاص کړئ چې کوم غلطي به نشي درڅخه راځو به تاسو د پاس په کمیونټي باندې په دې به کلیک وکړئ په دغه کمیونټي پر اپ باندې او بیا به انتظار ته وکړئ ایکسپلور باندې چې کله کلیک وکړئ دا خو نو د سولونا وه کنیکټ سو والټ هېڅ که موږ تېرېږو ایکسچینج ته به راشو ایکسچینج چې کله لاست ټریډ وچر دی دا موږ څخه ټوله مش شوي دي نو موږ باید ټي جي ډاشبورډ ته راشو ټي جي ډاشبورډ ته چې کله راغلاست نو تاسو پاس ټلګرام مازې ورسره ټیک مارک کړئ وایي دا نه وشوله نو راځو ټون والټ به انتخاب کړو دا چې کوم والټ تاسو سره کنیکټ کړی وو ما د هغه سره کنیکټ شي بس تاسو دغه پاس له خلاصېږي زه دا والټ به زه ورسره کنیکټ کړم ما دا والټ ورسره کنیکټ کړی وو دا دی دا زما اکاونټ خو را خلاص شو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ د کلیم پروسه راغلی ده پر کلیم باندې به کلیک وکړئ also can I drop terms and condition I agree term and condition مو ټول ویلي دي د هغه څخه ډېر دا ټیک مارک کوو او پر اکسپټ باندې کلیک کوو اوس یوازې ګورئ سنټرلایز اکسچینجز باندې په دې کې 3% فیس هم زموږ څخه ګرځوي معنا په 100 د پاس په ټوکنو کې 3 ټوکنه دی ګرځي نو راځو په دې باندې کلیک کوو دا چې بیټکټ په افغانستان کار نه کوي یوازې بایبیټ کار کوي نو بایبیټ باندې به کلیک وکړئ که چیرې اکاونټ لرئ نو یس آی ډو باندې به کلیک وکړئ اوس به تاسو ورشئ د بایبیټ اکاونټ به مو را خلاص کړئ زه راځم بایبیټ را خلاصومه بایبیټ مازې به دا یو آی ډي او هم د پاز ادرس چې دی دا به د بایبیټ سره واخلئ او دلته بیا پکې پیسټ کړئ راځو ډیپوزیټ ته په ډیپوزیټ کې ډیپوزیټ کرپټو ووهو او بیا په سرچ بار کې لیکو پاز ولیکئ پی ای ډبلیو اس دا دې پاز راوړئ پاز به انتخاب خپله پنجې علامه هم لري دلته نیټورک چې دی چوز چین ټایپ نو سوله انتخابوو اوکې باندې کلیک کوو نو دغه د ادرس محتوا ده په چین باندې کوو چین یې دغه سول دی نو بالا یوازې د ادرس کاپي کوو ادرس چې کله کاپي کړئ راباسئ خپل بیرته پاز اکاونټ ته دلته په ادرس کې ادرس پیسټ کړئ او بیا به بیرته راشئ بایبیټ ته د دا ډیپوزیټ بکس څخه به راووځئ راباسئ هغه د پروفایل آیکن دا به ووهئ د پروفایل آیکن چې کله ووهئ نو تاسو ته ګورئ دا هلته راځي دا یو آی ډي دغه د پاز یو آی ډي به تاسو کاپي کړئ هغه د بایبیټ یو آی ډي به کاپي کړئ او را به یې دلته بیا په دغه آی ډي بایبیټ آی ډي کې پیسټ کړئ او بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ او بیا په کنټینیو دا ستاسو ادرس دی یو آی ډي ده او بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ او بیا پسې کنفرم کړئ او بیا پسې فینش کړئ دا که چیرې غلطي درڅخه وشول د چینج ویدرال میتود کې غلطي درڅخه وشوله بیا یې چینج کولی خو هم شئ خو د
اوس دپاره، نو دا تاسو کولی شئ په دا ډول کلیم کړئ. نو هغه کسان چې ډېر زیات اکاونټونه لري هغه یې نو بیا یوازې که چېرې ډېر بایبیټ اکاونټونه مو پیدا کړل هغو ته یې کولی شو چې ویډرا یې کړو، او کوم چېرې نه کړو پیدا نو انتظار به کوئ چې کله دغه دا خو سنټرلایز وه چې کله دغه باندې پر والټ ته ویډرا ایله شوله هغه د لیستینګ څخه وروسته یا یوه ورځ وروسته ایله کېږي، نو بیا به پر هغه باندې ویډیو درته جوړه کړم چې هغه چې څنګه شو. اوس تاسو د ایکسچینجو که چېرې بایبیټ لرئ دغه رقم د بایبیټ ویډرا یې کړئ، او دغه رنګه بایبیټ لینک هم زه درته پرېږدم که چېرې مو اکاونټ نه جوړ کړی نو ډسکرپشن کې اکاونټ لینک یې درته پرېږدم، هغه تاسو خپل بایبیټ اکاونټ هم جوړ کړئ لکه د باینانس دی یا داسې کوم بل اکاونټ تاسو جوړ کړی کې وایي سي غواړي تذکره او یا هم پاسپورټ باندې کولی شئ اوس یې جوړ کړئ او خپل پاس مو هغه ته ویډرا کړئ. نور نو ښه وخت، والسلام.